د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ په ارغندۍ سیمه کې د جنوبي ولایتونو د مسافروړونکو موټرو لپاره د یو معیاري ترمینل د جوړېدو چارې روانې دي او تمه ده چې دغه ترمینل به په راتلونکو 24 میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي دغه ترمینل به د نړیوالو ستندردونو له مخې جوړ شي او د موټر چلوونکو، مسافرو او د ترافیکي نظم د ښه والي په برخه کې به مهم رول ولوبوي. دا د کابل ولایت ارغندۍ سیمه ده چې په دغه سیمه کې ترانسپورتي د ترمینل تطبیق اجرا کیږي، امار کیږي چې په دغه ترمینل کې مختلف بخشونه دي. په کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو دغه د ترمینل اساسي تعمیر دی چې په دغه تعمیر کې 4-5 بخشونه دي چې په څو بخشو باندې ویشل شوی د تعمیر A سیکشن، A زبر سیکشن، B سیکشن، B زبر سیکشن، E سیکشن، E زبر سیکشن، C او C زبر سیکشن تعمیرونه شامل دي. ورسره پاس خوا کې د ډریورانو لپاره خوابگاه، رستورانت، حمام دغه شامل دي. لاندې خواته د ترمینل مسجد شریف شامل دی. ورپسې د اطفایه ده. په دې ترمینل کې د موټرو لپاره ورکشاپ، د رنګمالۍ ځایونه، موټر شویۍ، 4x4 د ترمینل نه چاپېریدونکی دیوال دی. ورپسې کانالونه لرو د اوبو د رهنمایۍ لپاره، ګارد ټاورونه دي چې دغه پروژه تقریبا په 24 میاشتو کې د دې د امار چارې موده تقریبا 24 میاشتې ده چې دغه پروژه د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او د هریرود ساختماني شرکت ترمنځ عقد قرارداد شوی دی چې تقریبا په 914 جریب ځمکه کې دغه امار کیږي چې د دغه ټوټال بودیجه تقریبا 1215 میلیونه ده. تاسو ته معلومه ده چې په دومره وخت کې ترانسپورت ته هیڅ خدمات نه و شوي. نو په دغه یو څو کالو کې کوشش شوی دی چې ترانسپورت ته لکه څنګه چې لازمه ده هماغسې خدمات وړاندې شي چې موږ لله الحمد دغه باندې شروع کړې ده چې د دغه ترمینالونو طرح او ډیزاین ټول په وزارت په داخل کې کیږي او اړتیا یې دغه ځای د دې په خاطر باندې وای چې دغه ساحه چې ده د دولتي ځمکه ده، موږ د دې نه اخواته داسې دولتي ځمکه نه درلودله او بل د کابل بیروبار ډیر دی. نو په دغه ساحو کې د کابل په 4 دروازو کې په داسې ساحو کې چې د کابل د ښار نه یو څه وتلي دي د ترمینالونو موقعیتونه انتخاب شوي دي. نو د دغه ترمینالو سره به د کابل ازدحام کم شي او خلکو ته به یو څه سهولت برابر شي او خلکو ته به کاري زمینه برابر شي. د مسؤلینو په خبره د ترمینل د جوړېدو چارې په چټک او منظم ډول روانې دي او له بشپړېدو وروسته به د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې ستونزه تر ډېره راکمه شي ځکه چې دا مهال جنوبي ولایتونو ته تګ راتګ کوونکي لوی مسافر وړونکي موټر له همدې سیمې څخه حرکت کوي چې د ګڼې ګوڼې یو اصلي لامل بلل کیږي. فعلا شما عملا در ساحه هستین، میبینین که ساختمان ترمینال ارغندی، ترمینال ترانسپورتی ارغندی کابل فعلا در تحت اداس است که فعلا کار کرده رایستیم، عملا کار جریان دارد. کارش خب شما قسمی که میبینن کار بسیار به شکل عالیش جریان داره و در اینجا قسمی که شما میبینین مشاهده میکنین ساختمان ترمینال است، تعمیر خوابگاه است، رستوران است، حمام است، دیگه مسجد شریف است، وضوخانه هست، دیگه دیوار احاطه است 4 طرف تعمیر ترمینال، برجای مراقبت امنیتی است، دیگه کانال است، سیلبراز جور شده، دیوارای استنادی است، دیگه ورکشاپ ها است شامل مثلا موترشویی است، ورکشاپ تکنیکی است، دیگه دوکان ها هست، دیگه اطفایه است، دیگه بسیار ساختمانایی است که در داخل از این اداس میشه با اون معیاراتی که استانداردهایی که در دنیا قبول شده است، پذیرفته شده است، برای اون معیارات انشالله کار جریان داره و کار عملا روان است. د ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین هم وایي چې د کمپنۍ سیمه د ترانسپورتي فعالیتونو لپاره مناسب شرایط نه لري، نو باید د ارغندۍ ترمینل د جوړېدو چارې ګړندۍ شي. ګټه یې دا ده اوس مثلا که له دې ځای نه دا داسې ځای کې ده اوس چې ښار ته نږدې ده
رش یې زیات کړی ده. نو که له دې ځایه انتقال شي هغه ښاري نظم به یو څه رامنځته شي او تاوانونه هم لري. له دې ځایه اوس تر ارغندۍ پورې تقریبا که په ټکسي موټرو کې ځې له خلکو نه تر 500 پورې کرایه اخلي چې دا د مسافرو دپاره مشکلات رامنځته کوي. له دې ځایه تر هغه ځای پورې تګ دا یو څه سخته ده. او بل هغه ځای که چیرې په سم منظم ډول جوړ شي ګټې هم لري ځکه خلکو ته هوساینه رامنځته کېږي موټروانانو ته چې له دې ځایه اوس تر ارغندۍ پورې چې دوی ځي تقریبا 1 ساعت لاره ده. خو هلته که هغه ځای کې هغه شي رش به کم وي هغه مسافر وړونکي موټروانان به هم راحت وي. د دوی دپاره یو منظم ترمینال که چیرې جوړ شي. خو داسې دی اوس هلته سهولتونه نه دي سره برابر شوي. کار شروع دی، هغه ځای د کار لاندې دی. انشاءالله چې هغه ځای فعاله سو ټول موټروانان دي که موټرداره دي که د شرکتو مسؤلین دي ټوله په هغه ځای خوشحاله دي. الزام کمیږي خو مقصد هغه ځای کارونه تر اوسه سر ته نه دي رسېدلي وروره. الزام کمیږي وروره ښه چې دغه ډاله ته ووځي الزام کمیږي انشاءالله نو بیروبار ډېر ورسره کمیږي. ډېره ښایسته خبره ده چې ووځي. د حکومت څخه غوښتنه دغه ده چې د کلاس پر وښوري چاس پې جوړه کړي وروره. داسې د قندهار اډه ارغندې ته ځي دا به یو ښه کار وي ځکه چې هلته خلکو ته کاروبار پیدا کېږي. ټکسیوانانو ته نورو خلکو ته د ارغندې سیمې خلکو ته یو کاروبار پیدا کېږي. دلته بیخي زیاته دلته لارې ټولې بندې دي. همدا 303 او 580 وي آی پي لارې بندې کړي دي. په کمپنۍ کې بیخي بیروبار داسې حالت ده چې بیخي د تحمل وړ نه ده. په ورته وخت کې یو شمېر مسافر وایي په کمپنۍ سیمه کې د دوی لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نشته او د سفر پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. سهار موږ دلته راغلي د سهاره ساعت دا یې تر دې اوسه ناست یو چې پر دغه خاورو کې سره رغړو چې نه د ناستې ځای شته نه موټر بارېږي چې موږ ووځو. دلته یې اوس یو کس په 2000 ټکټ ورکړی و بیا طالبان راله هغه سړی یې بوتی نو دغه شیانې چور چپاول شروع دي. موږ په دې ډېر خوشحاله کېږو چې یو د اسرات ځای یا مسافر ته جوړ شي یا د ناستې یا د سپرلۍ یا د خوب د بیدېدو یا د شپې د تورېدو نو خو هغه هېڅ دلته برابر نه. دونه خوشحاله یو چې لکه اوس چې په دې خوشحاله یو چې موږ وایي خدایه شکر کې امارت راغلی دی امنیت راغلی دی. که نیمه ډوډۍ خورو یا مریضان یو خو موږ په دې امنیت ډېر خوشحاله یو. نو ټول عمر د خدای څخه دا غواړو چې موږ په خاوره کې دغه امنیت وي لکه دا اوس چې دی داسې نقراري وي لکه دا اوس چې دی. دغسې مسافر وړونکو ته یا د لارې زمینه یا د موټر زمینه یا د یو ناستې ځای یا د خوب ځای یا د اوداسه و د لمانځه د ځای برابر شي نو موږ به د ملت ډېر خوشحاله. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ژمنه کړې چې د هیواد د ترافیکي سیستم د ښه والي ترڅنګ به د کابل ښار په 4 دروازو کې منظم او معیاري ترمینلونه جوړ کړي.